حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتکم اللاتي ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامهات نسائکم وربائبکم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کول والا دی. پتا سو باندې حرام کړی شوی ستاسو مېندې لونه خويندې د پلار خويندې د مور خويندې ورېرې خورزې او ستاسو هغه مېندې چې تاسو له پیدا کړې وي او ستاسو د رضای خويندې او ستاسو د خزو مېندې او ستاسو د خزو هغه لونه چې ستاسو په غیږو کې لوي شوی دي د هغوی خزو لونه چې ستاسو ورسره کوروالی شوی وي او کنه چېرې صرف نکاح شوی وي او کوروالم ورسره نه وي شوی نو که هغه پرېږدي او د هغوی د لونو سره نکاح وکړي نو بیا هیڅ ګناه نشته او تاسو د خپل حقيقي زامنو خزه او دا هم په تاسو حرام کړی شوی دي چې په یو وخت کې دوه خويندې د یو سړي په نکاح کې یو ځای کوي خو مخکې چې څه شوی دي هغه شوی دي. الله وخون کې مهربان دی. الله تعالی انسان پیدا کړی دی او په انسان کې رنگ رنگ خواهشات هم پیدا کړی دي. د انسان په ډیرو فطري خواهشاتو کې یو شهواني خواهش هم دی کم چې د خزه او د سړي په منځ کې وي. شریعت د ټولو انساني جذباتو یو حد بندي کوي او دا جذبات آزاد نه دي پرېښودل. په انسان کې جذبه هم پیدا کړه خو ورسره په پابندي هم لګوله او د دې لپاره حدود ضابطه او قاعده مقرر کړي. په شریعت کې د سړي او د خزه په منځ کې صرف هم هغه تعلق درست دی کم چې د نکاح په صورت کې وي چې د یو سنجیده معاهده نه پس په وجود کې راځي او داسې د انسان فطري جذباتو ته تسکین ویلو شي. او دغه شان الله دا هم غواړي چې په خاندان کې چې کمی نږدې رشتې دي د هغوی لپاره د تقدس فضا همواره برقرار وي. د دې لپاره څه ښځو سره نکاح جایزه وګرځوله او نور سره حرامه. دلته د محرماتو ذکر دی چا سره چې نکاح نشي کېدی. د دې رشتو تفصیل بیان شوی دی. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. او هغه زنانه هم پتاسو حرام دي چې د بل په نکاح کې وي محسنات. البته هغه خزه حرام نه دي چې په جنگ کې استاسو لاس لراشي. دا د الله قانون دی او د دې پابندي پتاسو باندې لازم کړی شوی ده. یعنی په جهاد کې قید کړی شوی خزه چې اسلامی حکومت په شرعي طریقه د یو جایز قانون مطابق تقسیم کی دا خزو ته په عام اصطلاح کې وینځي ویل کیږي. اکدا خزه په خپل ملک په خپل مذهب کې واده کړی شوی وي خو د مسلمانانو په ملکیت کې دراتلو نه پس به دغه واده ختم وګرځي او د دوی سره به د تعلق درست وي. خدا به یو د قانون لاندې کیږي هر کس په دې کې خپل مرزي نشي کوله. د دې نه سوا چې څومره خزې دي د هغوی حاصلولو د خپلو مالونو مهرونو په ذریعہ ستاسو لپاره حلال کړی شوی دي خو په دې شرط چې هغوی د نکاح په کله کې محفوظ اوساتئ. نه دا چې بې نکاح په تش خپل شهوتونه پوره کوي. مراد دا چې مهر ادا شي او باقاعده نکاح وشي صرف د مال په ذریعہ خلوت اونشي. بیا چې تاسو د هغوی نه د کوروالي مزه واخلئ نو په بدله کې ورله خپل مهرونه د فرض په حیثیت سره ورکړئ. البته که د مهر مقررولو نه وروسته ستاسو په منځ کې په خپل رضا سره څه خبره وشي په هغې کې هیڅ ګناه نشته. الله د هر څه نه ښه خبر دی او په هر څه پوه دی. او په تاسو کې چې د چا دومره وس نه کیږي چې د خاندانی مسلمانانو ښځو محسنات سره نکاح وکړي نو هغه له پکار دي چې تاسو په قبضه کې کمې وینځي وي د هغوی نه د مؤمنانو وینځو سره نکاح وکړي. الله ته ستاسو د ایمانونو حال ښه معلوم دی. تاسو ټول د یو ډلې خلک یې. یعنی وینځه په ظاهره حیثیت کې سپکه لیدی شي خو د انسان په حیثیت د هغې هم د یو عزت مقام دی. اخر ټول د آدم علیه السلام اولاد دی. نو په دې وجه د هغوی د سرپرستانو په اجازت د هغوی سره نکاح وکړي. څنګه چې د یو آزاد ښځې سره د نکاح اجازت د هغې د ولی نه ضروري دی
همدغه شان د وینزو سره د نکاح اجازه د هغې د سرپرستانو نه پکار دی او په ښه طریقه د دستور مطابق هغوی ته خپل مهرونه ورکړي د پاره د دې چې هغوی د نکاح په کله کې محفوظ محسنات پاتې شي د شهوت پوره کولو دپاره آزاد ونه ګرځي. یعنی وینزو سره هم د خلوت اجازت نشته او نه پټ پناه اشنایان یو کی د دوستۍ اجازت هم نشته. په اسلام کې د سړي او د ښځې تعلق یا خو د نکاح په حصار کې کېدی شي یا بیا د محرماتو شکل کې چې کم تعلقي کم کې چې نکاح نشي کېدی. دریم داسې قسمه تعلق نشته چې جایز وي. یعنی پټه دوستۍ په اسلام کې درست نه دي. هغې لکه سړی یو ډیر خشتن هم کېږدي نو هم هغه درست نه دي. بیا هر کله چې هغوی د نکاح په کله کې محفوظ کړي شي او د هغې نه وروستو څه بدکاري وکړي یعنی د واده نه وروستو نو په هغوی باندې د هغې سزا په نسبت نیمه سزا ده کومه چې د خانداني ښځو محسنات دپاره مقرر ده. دا اسانتیا په تاسو کې د هغه چا دپاره پیدا کړې شوې ده د چا سره چې د واده د نه کولو په وجه د تقوا د حد ماتېدلو یره وي. خو که تاسو صبر وکئ نو دا ستاسو دپاره بهتره ده. الله بخلو والا مهربانه دی. وینزو سره اگر چې د نکاح اجازت شته دی خو که تاسو پوهیږئ چې د نکاح نه پس به تاسو د دې حقوق ادا نه کړی شئ یا به تاسو په صحیح طور مطمئن نه شئ نو بیا صبر وکئ. یرید الله لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم والله علیم حکیم. الله غواړي چې تاسو ته هغه طریقې وښیي او په هغه طریقو روان کړي چې په هغې باندې بس تاسو نه وړاندې تیر شوي صالحان خلک تلل. هغه د خپل رحمت سره تاسو ته د رجوع کولو اراده لري او الله ښه پوهی هم دی او حکمت والا هم دی. الله خو په تاسو باندې د رحمت سره رجوع کول غواړي خو څوک په خپلو خواهشاتو پسې ځي هغوی دا غواړي چې تاسو د صحیح لارې نه بچ ډیر لرې لاړ شئ. الله په تاسو باندې پابندي سپکول غواړي ځکه چې انسان کمزوري پیدا کړی شوی دی. په هر انساني معاشره کې داسې کیږي چې څه څیزونه رواج شي او دغه رواج په زمانو روان وي او د دې جړې په عام طور په معاشره کې مضبوطی شي. بیا د خلکو په ذهن دا داسې سوار شي چې د دې نه خلاف سوچ نشي کولی. په دې حال کې چې هر کله د الله یو بنده د معاشرې د اصلاح لپاره کار شروع کړي نو داسې قسم خلک چې د رواجونو پابند وي یو مخصوص سوچ لري او د اصلاح طریقې نه خوښي او عموما د الله طرف ته بلونکو او د اصلاح د کولو والو دشمنان شي. او د دوی الزام دا وي چې دا نوې سړی خلک د خپل پلار او د نیکه د لارې نه اوړي. په دې سلسله کې ډیر زیات مذهبي طبقه رد عمل هم ډیر سخت وي خاص طور چې دین د دننه نه کمزوري وي نو ډیر غیر ضروری خبره پیدا شي. دین صرف د رواجونو یو مجموعه جوړ کړی شي او د دین د اصل رونه خلق لري شي نو د هر اصلاحي تحریک مخالفت یو عامه خبره شي. دا اشاره منافقانو ته زړو جاهلانو ته او د مدینه يهوديانو ته ده. د منافقانو او د زړو جاهلانو خدا حکمونه اډو خوخ نه وو چې په میراث کې د خزو حصہ وي کونډه خزه د سخرګنۍ نه آزاد وي او د عدت نه رستو د پخپل خوخه نکاح کوي. د مېرنی مور سره د نکاح کول حرام وي. دوه خويندو سره په یو وخت نکاح د حرام وي. متبنا به د وراثت نه محروم وي. دا دغه سه نو ډېر اصلاحاتو چې تاسو صلی الله علیه وسلم په معاشره کې وکړل په دې باندې د تاسو صلی الله علیه وسلم مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې تاسو صلی الله علیه وسلم خلاف خبرې وکړي او دا خلک چې کم اهل کتاب وو د مذهب یا د دین په حواله نو هغه به تاسو صلی الله علیه وسلم مخالفت کولو. په دې وجه عام ساده خلکو ته یو ګرانه پیښه شو. هغه به ویل چې دا خو اهل کتاب دي دیندار دي په ظاهر باندې هم دیندار ښکاری او بل طرف ته حضور صلی الله علیه وسلم هم د دین طرف ته خلق بلی نو موږ د چا خبرو منو. په دې باندې الله سبحانه و تعالی فرمای چې الله تاسو ته لار واضح کول غواړي تاسو باندې د رحمت سره رجوع کول غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم اصلاحات وروړل دي دا په اصل کې رحمت ده تاسو لپاره. حضور صلی الله علیه وسلم هم آخري نبی ده او دین هم په تاسو مکملېږي. نو په معاشره کې هم صد پابندۍ یا د جبر داسې نظام وو چې د خلکو سوچ مفلوجه کړي وو. رنگ پابندیانې خودل شوی وي. نو تاسو صلی الله علیه وسلم د دې اصلاح وکړه. نو فرمایل چې تاسو په دې مې پریشانی کېږئ. الله خو غواړي چې په تاسو رحمت وکړي خو خلک د خپل خواهشاتو پیروي کوي. د خواهشاتو پیروي
او د عام رسم رواج پیروي هم یو شی دی او خلک دا غواړي چې تاسو د صحیح لارې نه بچ ډیر لري لاړ شئ. الله په تاسو باندې پابندي سپکول غواړي. حقیقت دا دی چې په معاشره کې رسم و رواج په نوم کومې پابندۍ دي د دې بنیادی وجه هم خواهش نفس دی. که موږ د خپلو حالاتو جایزه واخلو، د ودونو په موقع، د غمونو په موقع داسې بېشمار رسمونه دي چې دین سره هیڅ تعلق نشته. په دې کې د وخت ضایع هم او د پیسو ضایع هم ده، خو د دې نه باوجود هم موږ د پرېښودلو تیار نه یو. بعضې څیزونه خو عقل هم نه مني، خو موږ ټول په پټو سترګو په دې عمل کوو. د مال او دولت یوه لویه حصه په دې خرج کیږي، او که یو کس د دې څیزونو د اصلاح خبره کوي نو عموما خلک دا خبره نه قبلوي او وایي چې ولې زمونږ پلاران څه په غلطه وو. او چې هر کله د داسې رسمونو وخت راشي نو دلیل دا وي چې زمونږ په ځای کې داسې کیږي، زمونږ په خاندان کې داسې کیږي، زمونږ په معاشره کې، زمونږ په ملک کې داسې کیږي. او چې تاسو ته وکي چې د دې مقصد څه دی، مثلا د واده په موقع نکریزه او پټنو داسې ډېر رسمونه چې د دې مقصد څه دی، څه فائدہ ده، نو د دې جواب چا سره هم نشته، بس او به وی چې دا زمونږ د کلچر حصہ ده. هم دغه شان د مرګ په موقع مړ خلاړ شي، روح آزاد شي، خو د لواحقین په مشکلاتو کې مبتلا شي، اول درېمو شي، بیا کل، بیا جمعراتونه، بیا کال، او دا سلسله اړو ختميږي نه. الله خو د دې د ژوند سلسله ختم کړه، خو مونږ چې کومه سلسله شروع کو د دې مرسته نه زمونږ دین کوي نه زمونږ عقل او پوهه. چې یو کس داسې خبرو نه منې کول شروع کې نو خلک د دې په مخالفت کې ودرېږي او د مشکلات جوړي. هم دغه شان او نور ډیر اصلاحات چې حضور صلی الله علیه وسلم په خپل معاشره کې وکړل د زمانو نه را روانو رسمونو او رواجونو خلاف، نو ډیر خلک صلی الله علیه وسلم برخلاف شو. یا ایها الذین آمنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای هغه خلکو چې ایمان امروړه دي، په خپل منځ کې د یو بل مالونه په باطلو طریقو سره مخوري. اغشتل خرصول په خپلو کې پر رضامندۍ سره پکار دي او خپل ځانونه مه وژنئ. یعنی په اسلام کې د مال واضح تعلیمات ملاویږي چې چرته نه بغټې، چرته به خرج کې، کم سيزونه حرام دي، ناجایز دي. او تاسو ټول ته معلومه ده چې د قیامت په ورځ به انسان د خپل ځای نه یو قدم هم مخکې لاړ نشي ترڅو پورې د یو څو سوالونو جواب نه ورکړي. په دې سوالونو کې یو اهم سوال بدا هم وي چې تا سره د مال د کم ځای نه راغلو او خرج د کم ځای کې کړو. ځکه الله تعالی په قرآن پاک کې موږ ته ډېر احکامات راکړي دي او فرمایلی دي چې په باطله طریقو مال مخوره. د باطله طریقو نه مراد د لین دین یو طریقه دا ده چې انسان مهنت وکړي او داغه معاوضه ورته ملو شي. خو که انسان په زبردسته د چا مال اخلي، په فریب او په دوکا، د رشوت او د سود په ذریعہ، یا په جواره د مهنت په ځای د لوټ مار په ذریعہ، په ذخیره اندوزه، دا ټول هغه لارې دي د مال حاصلولو چې په اسلام کې جایز او درست نه دي. په دې کې دا طریقه هم کې دي شي د مال د حاصلولو، مثلا د یتیمانو مال لاندې کړی شي، یا د خزو مہر ادا نه کړی شي، یا په سبله طریقه چا ناجایز دباو واچول شي او مال ته حاصل کړی شي. ویل شوی دی چې دا ټول باطل طریقې او دا درست نه دي، او چې درست دي هغه څه دي؟ تجارتن ان تراد منکم، اغشتل خرصول په خپلو کې پر رضامندي سره پکار دي. ولا تقتلوا انفسکم، او خپل ځانونه مه وژنئ. د دې یو معنی خدا هم کې دی شي چې خودکشي حرام ده، خودکشي مکوئ. او بل دا چې بل مه وژنئ، ځکه چې په بدل کې تاسو قتل کړی شئ، نو بل وجل اصل کې هم ځان وجل دي. ان الله کان بكم رحیما، یقین وکئ چې الله په تاسو باندې ډیر مهربان دی، ځکه تاسو ته دا طریقې اخوله. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. څوک چې په ظلم او ذاتی سره داسې کارونه کوي هغه به مونږه ضرور هورته وغورځو، او دا کار الله ته هیڅ ګران نه دی. که تاسو د هغه لویو ګناهونو نه ځان وساتئ د کومو نه چې تاسو منع کړی کیږئ، نو تاسو واړه واړه ګناهونه به مونږه تاسو د حساب نه لري کو او تاسو به د عزت ځای ته داخل کو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، او الله چې په تاسو کې یو تن له د بل په مقابله کې زیات ورکړي دي، تاسو د هغه ارزو مکوئ. یعنی کبل چې سره ستا په مقابله کې یو سیز زیات وي، مثلا مال یا حسن، علم یا سبل څه صلاحیت، نو په دې باندې زړه مخره او د دې په وجه په غم کې مبتلا کېږي.
یا د دې د حاصلولو تمنا مکوئ. ولی ځکه چې په دې منفي سوچ پیدا کیږي. الله تعالی هر انسان د بل نه بدل جوړ کړی دی او مختلف خلکو له مختلف صلاحیتونه ورکړي دي چې د معاشري ضرورت په پوره شي. که د ټولو خلکو سوچ یو شانت وي، د ټولو ذهنونه یو شانت وي، د ټولو دلچسپیان یو شانت وي، نو په کائنات کې به هیڅ حسن او نه په دې دنیا کې څه خوبصورتي وي. چاله کم چاله زیات ورکړه چې یو کس له یو شی کم ورکړو نو هغه زیات کوشش شروع کو، بل له سبل سسیس کې کمی وکړه نو هغه خپل مهنت او صلاحیت پوره استعمال کی او خپل ځان د معاشري د یو بهتر کار لپاره مفید وګرځي. ځکه یې فرمایلی دي چې د یو بل مقابله مکوئ او خاص طور باندې د سړي او د ښځې په منځ کې مقابله. کوم چې نن سبا د مغربي دنیا یو لویه مسله ده، یعنی انسان سړی او ښځه خو د مخ کې نه ورځي نه پزما کرا کوس شوی وو او حضرت آدم علیه السلام سره بیبي حوا هم پیدا کړې شوی و او د شورون الله تعالی دا تقسیم کړی دی. خو دې ته اتفاق وایا یا د شیطان یو چال چې د سمودې نه د سړي او ښځې په منځ کې د همدردۍ او خیرخواهۍ او د مدد په ځای د اختلاف او د مقابله جذباتو له هوا ورکړی کیږي. کوم غور کو نو سړی او ښځه اصل کې د یو بل مددگار دي، څنګه چې الله تعالی په قران پاک کې فرمایي چې مؤمن سړی او ښځه د یو بل مددگار دي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي النساء شقائق الرجال، یعنی ښځې د سړو خويندې دي. شقائق سکه رشتې ته وایي. د سړي او د ښځې تعلق څنګه دی؟ یعنی د ښځې او د خاوند په شکل کې هن لباس لکم وانتم لباس لهن، هغوی ستاسو لباس دی او تاسو د هغوی لباس یې. یعنی د یو معاشرې لپاره دواړه ډیر اهم وي او دغه شان د انسانیت په لحاظ په دواړو کې څه فرق نشته. د انسانیت په لحاظ په دواړو کې کامل مساوات دي. د الله په عدالت کې د اعمالو په اعتبار په دواړو کې هیڅ فرق نشته دی. په دنیا کې که په دواړو کې څه فرق دی هغه انتظامی فرق دی. هم په یو معاشره کې یو د کور دنیا ده او یو د بهر دنیا، نو یو له د بهر دنیا ورکړه او بل له د کور دننه، او داسې د دواړو منځ کې عدل وشو. یو له د کور ضرورتونو پوره کولو ذمہواری ورکړه، بل له د انسانیت د تخلیق یعنی د بچو د پیدایش کار ورکړو. د فطرت د طرف نه د دواړو ذمہواری برابر تقسیم ده. او افسوس چې د دواړو په منځ کې چې په کومه همدردۍ معاشري کې کم امن او امان کې دی شو هغه ختم کړي شو او ښځه په دې احساس کمترۍ کې مبتلا کړي شو چې هغه د سړي په مقابله کې وړه ده. او د دې لپاره د قران د آیتونو غلطه ترجمه کوي او وایي چې په قران کې الله چې سړي له یو درجه زیاته ورکړي ده نو په دې باندې د ښځې درجه کم کړي شوی ده. حالکه دا حقیقت نه دی. حقیقت دا دی چې یو انتظامی ضرورت دی چې هر خاندان کې د یو کس مشر وي چې د ټولو ذمہوار وي، او ولی چې د سړي ذمہواریانه د ښځې په شان نه وي. د جسمانی ساخت او صلاحیت د ښځو نه مختلف دی، نو په دې باندې زیات بوج واچولو او چې د قوام جوړ کړو نو په دې کې انتظامی صلاحیتونه زیات وو، نو د خاندان انتظام د په ذمہ کو. خو د دې دا مطلب نه دی چې د ښځې درجه کم شو یا نعوذ بالله دا ذلیل او خوار کړي شو یا کمتر او ګڼل شو. د مور په حیثیت ښځې له د سړي په مقابله کې 3 درجه زیاته ورکړې شوې دي. دلته ویل شوی دی چې الله په دوی کې یو له د بل په مقابله کې چې کم فضیلت ورکړي دي هغه که د انسانانو په منځ کې دي او که د سړي او د ښځې په منځ کې. په یو معاملې کې یو لوی دی، لکه په انتظامی امور کې د سړي درجه د سربراه ده او د مور په حیثیت کې د ښځې درجه اوچته ده. نو د دې تمنا مکوئ. تا ته چې کم نعمتونه ملو شوي دي هغه شمار کا، بل ته چې څه ملو شوي دي هغه ته مګوره. خپل صلاحیتونه مه ضایع کوه او د فطرت نه خلاف مه ګرځه. که سړی د ښځې جوړېدو کوشش وکړي یا ښځه د سړي جوړېدو کوشش وکړي نو خپل صلاحیتونه به متاثر کړي. للرجال نصیب مما اکتسبوا، نارینو چې څه عمل ګټه کړې ده د هغې مطابق د هغوی حصه ده. وللنساء نصیب مما اکتسب، او زنانو چې څه عمل ګټه کړې ده د هغې مطابق د هغوی حصه ده. یعنی الله به د اعمالو اعتبار د عبادتونو په اعتبار په نیک کارونو کې د کوشش او د هر کوشش مطابق اجر ورکړي. سړی ته به 2 چنده اجر د مونږ په دی وجه نه ملاويږي چې دا سړی د نزکه، یا ښځه ته به د صدقې یا خیرات اجر په دی وجه کم نه کړی شي چې دا ښځه د نزکه. دنیا کې مونږ وینو چې ډیر ملکونه چې ځان ته ترقی یافته وي خو تر اوسه پورې د ښځو د سړو په تنخوا کې ډیر فرق دی. نو دلته د دې سیز اصلاح شوه ده او د عدل زندگی او د عدل لار خول شوه ده
او دا یو سوچ چې نن سبا هم موجود دی. هم په دغه سوچ سلمہ عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی په جهاد کې حصہ اخلي، شهادت هم نصیب شي، خو مونږه خزه د دې فضیلت د کارونو نه محروم یو، زمونږ میراث هم د سړو په نیمه دی. نو په دې موقع دا آیت نازل شو چې سړو تاسو ملو شوی دي د هغه تمنا مکوي، اصل شی خو کوشش دی، ستا چې کم دایره کار دی تاسو سره چې د نیکه کولو څومره موقع دي هغه په استعمال کې راوله. الله خو به د هر یو کس کوشش ته ګوري. د سړي او د خزې په استطاعت، صلاحیت او قوت کې فرق دی او دا د قدرت اټل فیصله ده. که مونږ وغواړو چې دا فیصله دی بدل کو، فطرت به بدل نه کړی شو. په دې کوشش کې په دواړو کې په یو باندې ظلم وکړي شي او افسوس دا دی چې په خزه باندې ظلم وشو. دې ته د بهر ذمہواری ورکړې شوې د سړي جوړېدو په شوق کې یا د سړو د اوچتوالي حاصلولو په شوق کې، او د کور ذمہواری هم په دې دي. نو داسې خزه خو پاتې هم په خپل مقام شو، خو په دې باندې بوج ډیر کړی شو. دا د سوچ خبره ده چې که په یو خاص وجه سړي له زیات ذمہواری ورکړې شوې ده، نو په دې باندې خزه ولې احساس کمتري کې مبتلا کړې شوې دي، حالکه خزه په خپل ځای یو ډیر لوی مقام لري. دلته اسلام د مثبت سوچ تعلیم ورکوي او وایي چې د کور نه د بهر کار یا د سړي جوړېدو په شوق کې وخت مه ضایع کوئ، خپل صلاحیتونه استعمال کړئ او د نیکه په لار د یو بل نه د مخکې کېدو کوشش وکړئ. بعضې ښځې په اجر او ثواب کې د سړو نه هم ډېرې مخکې وځي. هغه داسې چې که سړی د کور نه بهر د نیکه کار کوي او ښځه په کور کې خپل فرایض ادا کوي، نو دې ته د دواړو اجر ملایږي. په وراثت کې چې دې ته سملو شي هغه د دې خپل شي، او چې خاوند ورله سور کی هغه هم د دې خپل شي. د دې نه د خرج کولو څه ذمہواری په دې باندې نشته. بل طرف ته چې سړی ته دوه ګونه ملو شي نو ورسره خرج هم سوچند وي داغه. او بل دا چې د نه بده دې تپوس هم کیږي. خزه کمال چاله ور نه کی خو تپوس به نه کیږي. خو د سړی نه د مور پلار د خزې د بچو او د رشتہ دارانو د حقوقو تپوس کیږي چې د دې خیالم ولې نه دي ساتلې. ځکه یې فرمایلی دي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. چې د الله نه دغه د فضل دعاګانې وغواړي د نورو خلکو د ذمہواری په ځای. ان الله کان بكل شيء عليما. بشکه چې الله د هر څه علم لري. الله په خپل علم دا فرق قائم کړی دی چې دوه انسانان پیدا کړی دي او بیا هم مختلف دي. او کم میراث چې مور او پلار او رشتہ داران پریږدي مونږ د هغه حقداران مقرر کړی دي. پاتې شو هغه خلک چې تاسو ورسره لوزونه وعده وي نو د هغه حصہ هغه لور کوي. یقینا چې الله په هر څه باندې نگران دی. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. نارینه په زنانو باندې حاکمان دي. د دې ډیر تفصیل دی. د دې کیسټ موجود دی. څوک چې د سړو او د ښځو د ذمہوارو په موضوع کې دلچسپي لري هغه د غوړې دي شي په سبب د دې چې الله په هغه کې یو له په بل باندې فضیلت ورکړي دي او په سبب د دې چې نارینه خپل مال لګي. دلته د فضیلت نه مراد جسمانی فضیلت دی. د هغه مشکلاتو نه پاکي کم چې عام طور ښځه ته د ولادت نه مخکې او وروسته پیښیږي. او بل خبره ده چې سړی مال خرج کوي او د مال خرج کولو والو مرتبه اجر او ثواب عموما ډیر وي. او د کور په معاملې کې هم سړی مال خرج کوي ځکه دله دا حیثیت ورکړی شوی دی. نو کومه ښځې چې نیکانه صالحان دي هغه حکم منون کړي، یعنی هغه د خپل خوندانو خبره مني او د نارینو په غیبوالي کې د الله د حفاظت او نگرانی سره د هغه د حقونو حفاظت کوي. یعنی په خپل ذات کې خیانت نه کوي، د سړي حقوق کې خیانت نه کوي. او د کوم ښځو د نافرمانه کولو نه چې تاسو یریږئ، کوم سرکشي خاص طور باندې د ازدواجی حقوق خیانت. یعنی که د ښځې او د سړي په منځ کې انبن راشي او ښځه خپل اصل لار پریږدي او بې لارې شي، د دې موقع خبره کیږي. او د کوم ښځو د نافرمانه کولو نه چې تاسو یریږئ نو په نصیحت سره ښه پوي کوي. یعنی مخکنه موقع دا ده چې پوي کوي او چې پوي نشي نو د خوب بسترې ته جدا کوي. کې دې شي چې د بیروخای د لاسه پوي شي
او که بیا هم هغه غلطه لار پرې نږدي په څه طریقه هم منلو ته تیار نه وي نو وضربوهن اوی وهي. د وهلو خبره د اخري سټیج ده، لکه چې یو بیماری چې په عام علاج ټیک نشي نو په اخر کې اپریشن پکار وی کنه، او څنګه چې په اخري درجه کې چاله د بجلی شاټ ورکول پکار وی، دلته هم صدا څه خبره کیږي. د حضرت عبد الله بن عباس نه چاته پوس وکړو چې په څه باندې وهل پکار دي یا د څومره وهلو اجازه ده، دوی فرمایل چې په یو مسواک، یعنی دا نه چې څوک ډنډه روچته کی یا پکوړې او په سپلا وهل شروع کی، دا څه خبره نه دی ویل شوی. بعض وخت چې د نصیحت نه باوجود د خفګان د اظهار نه باوجود که څوک پوه نشي، اصل کې ټول انسانان یو شان ته خو نه وي، چاته د شارټ لګولو ضرورت وي او دا د خزه د پاره ډیر بوج والا شیز وي، صنف نازک چي دي. په دې وجه حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په مخ باندې به نه وهي، او دا سه وهل هم نه د پکار چې جسم باندې نشان پریږدي. نو دا وهل هم هغه نه دي ست چې مونږ وهل وایو. او دا آیت هم عموما خلق خزه د اسلام خلاف بڑکاولو له استعمالي. خدا یاد ساته چې د الله هیڅ یو فیصله هم داسې نه ده چې څه حکمت پکې نه وي، او د ایمان نه پس خو زمون هم دا کول پکار دی چې سمعنا و اطعنا، یعنی چې مونږ واورېدو او اطاعت وکړو. تاسو صلی الله علیه وسلم په خپل هیڅ چره په خزه باندې لاس نه دی اوچت کړي. تاسو صلی الله علیه وسلم یو نه ډیر ازواج مطهرات وي، خو یوې هم دا نه دی ویلي چې تاسو صلی الله علیه وسلم زره ټلیم یا راته سخت خبره کړې ده، وهل خو ډیره لري خبره ده. تاسو صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي ولا یضرب خيارکم، پتاسو کې خلق به هیڅ کله هم وهل نه کوي، هرگز به وهل نه کوي. بیا فرمای بیا که هغه تاسو خبره ته غاړه کې خوده نو خامخه په هغه باندې د ظلم کولو بهانه ملټوي. یقین لري چې پاس الله موجود دی چې ډیر اوچت او لوی دی، او کچره تاسو سره دا یره چې د خزي خاوند تعلقات به خراب شي نو یو فیصله کول والا د سړي د خپلوانو نه او بل د خزي د خپلوانو نه مقرر کړي. نو که هغه دوانو روغ او غختله نو الله به د هغه په مینس کې د روغه سلار رو باسي. الله ته هر څه معلوم دی او د هر څه نه خبر دی. د حکم اول مقرر کیږي اصل کې چې د دوه کسانو په مینس کې چې څه اختلاف شروع شي نو د دوانو ذهن هم د یو بل د پاره الټ شي او بیا د یو بل هر خبره هم الټه طرف ته بوزي. یعنی که یو کس تاسو بدی شي نو دغه خبره هم بس تاسو بدی شي. الله د خاندانی زندګۍ اصلاح لپاره حکم ورکړی دی چې د بهر نه دی دوه کسان مقرر کړي شي چې جګړه هواره کړي، یو د خزې د رشتہ دارانو نه او بل د سړي د رشتہ دارانو نه، چې دوانه په کلاو ذهن او په خزړه مسلې ته ورسی او د خزې او د خاوند په منځ کې صلح وکړي. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. او تاسو ټول د الله بندگی کوئ، داغه سره څوک مشري کوئ، د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. دلته د حقوق الله او د حقوق العباد یو بهترین تناسب دی. الله خپل حق دا خول دی چې د عبادت کوي او بل هغه سره څوک مشري کوي، دا دی د الله حق. که یو سړی عبادت د الله کوي خو شرک هم کوي نو د خپل عبادت ضایع کی. نو د الله بنیادی حق دا دی چې عبادت سره سره انسان د شرک نه مکمل پرهیز وکړي. د دین پسې د انسانانو حقوق خول دي. تاسو وګورئ چې زموږ دین د انسانانو څومره خیرخواهي غواړي، او بیا په انسانانو کې د ټولو نه مخکینی د والدین حق دی. د UN د هیومن رائټس په چارت کې به هم دومره تفصیل نه وي او پکې رستو هم ډیر څه لیکل شوی دي. په انسانانو کې د ټولو نه مخکینی حق هغه چاله ورکول پکار دي د چا په ذریعہ چې انسان د دنیا ته راغلی دی او چا چې د په پرورش کې ډیر تکلیفونه اوچت کړي دي. کدوې هغه هیر کی او د نور دنیا خیرخوا شي نو دا د کم ځای خیرخواهی ده. وبالوالدین احسانا، د دین پس خوا او شا د نور معاشري خلکو طرف ته توجه، د خپلوانو، یتیمانو او مسکینانو سره ښه سلوک ساتي، د رشتہ دار گاونډي سره، د غیر رشتہ دار گاونډي سره. د گاونډیانو اصل کې 3 قسمونه دي. یو چې هغه رشتہ دار هم وي، بل هغه چې اجنبي وي،
او دریم غیر مسلم گاونډي. د دې ذکر دلته نشته خو د حدیث نه ثابته ده هر یو گاونډي سره ښه سلوک پکار دی. بعض وخت مونږ د مذهب اختلاف په وجه دا وایو چې صرف هم مذهب سره به مونږ ښه سلوک کوو. د نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه و چې کومه ښځه به په تاسو صلی الله علیه وسلم باندې خاورې اچولې یا غرزولې هغه چې یو ځل نه جوړ شو نو تاسو صلی الله علیه وسلم دا غي ته پوس لاړه. تاسو خو خپل دشمنانو سره هم ښه سلوک کولو د څنګه د مرګري سره لکه څنګه چې تاسو د یو بل سره ناس یا دلته نو په هر یو باندې د بل خیال کول لازم دي. دا سینه دی پکار چې بل ته په اوریدو کې څه تکلیف یا پریشانی جوړ شي. هر چیرته که تاسو یې په کلینیک کې انتظار کوئ یا بازار کې په سړک په فوټپات په پارک کې یعنی هر چیرته چې تاسو غیر چاپیره کم خلک وي دا هوی خیال کول پکار دي. په مسلمان سوسایټي کې که خلک د یو بل داسې خیال وساتي نو زما په خیال ټول مشکلات به ختم شي. او مسافر سره یعنی مسافر بالکل اجنبي وي هغه طرف ته هم توجه او د هغه وینځو غلامانو سره چې تاسو په قبضه کې وي ښه سلوک کوئ او یقین وکړئ چې الله هیڅ یو داسې سړی نه خوښي چې هغه خپل خیال ګمان کې مغرور وي او په خپل لوی باندې فخر کوي. یعنی چې چاته د خپل ذات نه علاوه نور څوک ډوخکاری نه. کم انسان چې د نورو انسانانو په مینه کې ژوندې وي هغه خپل ځان هیرول شي خو د نورو نه بے نیاز کېدی نشي او هم په دغه سیز د تکبر خاتمه کیږي. تکبر څه ته وایي؟ خلکو ته سپک کتو ته تکبر وایي. د حق انکار او نورو ته په سپک کتو کې د هر څه نه مخکنه دا خبره راځي چې د بل حق پرېږده او صرف د خپل حق خیال کوه. او داسې خلک هم د الله خوښ نه دي چې شومتیا کوي او نور خلکو ته هم د شومتیا سبق ورکوي. په خپل هم خرج نه کوي او که پوه شي چې بل څوک خرج کوي نو هغه د دین هم منې کوي. او الله چې ورله د خپل فضل نه سور کړی دي هغه پټي یعنی مال ډوخکار کوي نه چې څوک ته اډو نه غواړي. د داسې نعمت ناشکر خلکو د پاره مونږ ذلیل کولو والا عذاب تیار کړی دی. د نعمت ناشکر ځکه چې د نعمت په ټول هم د نعمت په ناشکرۍ کې راځي او هغه خلک هم د الله خوښ نه دي چې خپل مالونه خلکو ته د خولو د پاره خرج کوي. یعنی اسه خو بخل کوي خو چې چیرته د نامورۍ یا د شهرت خبره راشي نو خو ډیر خرج کوي او په حقیقت کې نه په الله باندې ایمان لري او نه په ورځ د آخرت باندې. رښتیا خبره دا ده چې شیطان د چا مرګري شو نو هغه ته ډیر خراب مرګري ملاو شو. اخر په دې خلکو باندې صافت راتلو کبه الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان جوړوي او چې ورله الله ورکړي دي دا غي نه خرج کوله. کدوې دا سه کوله نو د الله نه د دوی د نیکه حال پټ نه پاتې کېدو. الله په چا باندې د ذره هم ظلم نه کوي. که څوک یو نیکی وکي نو الله غا دو چند کوي او بیا د خپل طرف نه ورله زیات اجر ورکوي. نو سوچو کا چې په هغه وخت کې به دوی څه کوي کله چې مونږ د هر امت نه یو گواه راولو او په دې خلکو باندې تا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم گواه کو. په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې هغه د رسول خبره اونې منله او داغه نافرمانی کوله. دلته دا ډیر سخت آیت دی چې کم خلک د رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی کوي. زموږ په معاشره کې اکثر دا خبره کیږي چې په قران کې چې سدي هغه ټیک دي په هغه به عمل کو خو د رسول صلی الله علیه وسلم د سنت څخه اهمیت ده. هغه به دا ارزو وکي چې افسوس د ازمکه اوښلیدلې او هغه ټول پکې ورځای شوي. دا څه خلک چې چا د رسول صلی الله علیه وسلم مقام نه وی پیژندلې ساسو صلی الله علیه وسلم سره محبت نه وی کړي ساسو صلی الله علیه وسلم اطاعت نه وی کړي ساسو صلی الله علیه وسلم طریقو ته سپک کتلی وی بد قیامت په ورځ په سخت عذاب کې مبتلا وي. ولا یکتمون الله حدیثا التبدوی خپل یو خبره د الله نه پټ نه کړی شي. یو ورکوټ کتاب دی ساسو صلی الله علیه وسلم لیل او نهار یعنی چې ساسو صلی الله علیه وسلم به پشپه او ورځ کې سسکول پدې کې د سحر نه واخله تر ماسختنه پورې ساسو د ورکوټي کارونو تفصیل دی. یعنی چې د بسترې نه به پاسې دی نو دای نه پس به تاسو صلی الله علیه وسلم سکول غسل خانه ته بسنګ داخلي دی بهر بسنګ راوته روټه بم څنګه خوړه. داسې کتابونه په اردو او انګریزي کې هم وی او د سنت په اهمیت باندې کیسټ هم شته چې د چالک شک هم وی چې د سنت څه اهمیت هم شته دي او کنا یا صرف قران کافی دی.
دا هغوی دپاره په قرآن پاک کې چې څومره آیتونه دي او حدیث او نور اقوال په دې کې واضح کړي شوي دي چې څنګه قرآن پاک اهم دی، همدغه شان د نبی صلی الله علیه وسلم سنت هم ډیر اهم دي، ځکه چې سنت تسبق قتل او سنت پرې خودل څه معمولی خبره نه ده. داسې عمل د آخرت د بربادۍ سبب کېدی شي. یا ایها الذین آمنو، ای هغه خلکو چې ایمان امروړی دی، کله چې تاسو د نشې په حالت کې نو مونځ له نږدې مه ورځئ. مونځ هغه وخت کول پکار دی چې تاسو څه وایئ چې په هغې پوهیږئ. دغه شان د جنابت په حالت کې هم منزله تر هغې نږدې مه ځئ تر څو چې غسل نه وي کړی، او که په لاره تېرېدئ او په جومات تېر شئ نو بیا خیر دی. او که تاسو مریضان یې یا په سفر یې یا په تاسو کې څوک د اودس ماتي نه واپس راشي یا تاسو ښځو له ګوتې وړلې وي او اوبه بیا نه مومئ نو د پاکې خاورې نه کار واخلئ، یعنی تیمم وکئ او د هغې نه په خپلو مخونو او لاسونو باندې مسح وکئ. بېشکه الله د نرمۍ نه کار اخیستو والا او بخلو والا دی. مونځ دراصل یو داسې عبادت دی کم چې په مکمل شعور سره ادا کول پکار دی. دا صرف د ظاهري عمل نوم نه دی، صرف د یو څو لفظونو د ویلو او د یو څو حرکتونو نوم نه دی چې کله پکې ودرېږه کله پکې کېناستې او په خولې دې چې څه وویل بس ودې. دا داسې نه ده. په دې کې د انسان ذهن هم حاضر پکار دی، د روح د زړه او هر څه د الله تعالی طرف ته متوجه پکار دی. او دا صرف هغه وخت کې دی چې د انسان سوچ هم پاک وي او جسم هم پاک وي. صرف د سوچ پاکواله کافی نه دی، د جسم پاکي هم ضروری ده. د دې لپاره غسل او وضو لازم کړی دی. طهارت ته نیم ایمان ویل شوی دی، خو چې اوبه نه ملاویږي او انسان ناپاک وي نو په دې موقع د الله په د دین اسلام کې سہولتونه هم شته چې د پاک خاورې نه کار واخلي او تیمم وکړي. الله د نرمۍ نه کار غشتو والا او بخلو والا دی. همدغه زموږ د دین خوبصورتي ده چې په دې کې سختی نشته، چې کمرې او کچوي خو لمبا او وضو ضروری دی. تا هغه خلک هم لیدل چې د کتاب د علم نه څه حصه ورکړې شوې ده او هغوی په خپله د ګمراهۍ خریدار جوړ شوي دي، یعنی کتاب ورسره دی او په ګمراهۍ پسې منډې وهي. خبره خو د یهودو او د نصارا ده، خو که موږ خپل ځان په دې آینه کې وګورو چې کتاب خو په هر کور کې موجود دی، محفوظ دی، خو موږ دا پرېښودلی دی او په نورو لارو روان یو. او دا غواړي چې تاسو هم بې لارې شئ. الله ستاسو دشمنان ډېر ښه پیژني. دلته چې دا لفظونه دي اوتو نصیبا من الکتاب، دا ډېر دلچسپ دي. یعنی کتاب خو ټولو سره دی، خو د دې څه حصه نصیب ده، یعنی دوی ته ټول نه ده ملاو شوی، څه حصه دوی ته ملاو شوی ده. داسې یوه حصه د دې الفاظ دي او دویم د دې روح او فهم. څه خلکو ته صرف الفاظ ملاو شي او بعض خلک د دې روح ته هم ورسي. د کتاب حق دا نه دی چې صرف د هغې په ټکو د سړی پوه شي یا صرف د هغې کې رد ټیک وي، بلکې دې سره سره د هغې په مفهوم پوهېدل ضروري دي. والله اعلم باعدائکم، الله ستاسو دشمنان ډېر ښه پیژني او ستاسو د حمایت او مددګاري لپاره الله کافي دی. کم خلک چې د یهودیت په لار روان شوي دي، په هغوی کې څه خلک دي چې الفاظ د خپلو ځایونو نه بدلی او په حق دین کې خلل اچولو دپاره خپل ژبې اتاو راتاو کی او وی واورېده مونږه او نه یې منو، او وی هغوی واوره چې ته نه یې د اورېدو قابل، او د رای نه په ځای به یې رای نه ویلې چې د دې مطلب دی نعوذ بالله زمونږ شمول کیا. دا لفظ هغوی حضور صلی الله علیه وسلم له استعمالولو او خپل د زړه حسد او بغض به په خپلې خولې داسې راوستو. حالانکه که هغوی داسې ویلې چې سمینا و اطوانا او انظرنا نو دا د هغوی دپاره بهتره وه او زیاته صحیح طریقه وه، خو په هغوی باندې د خپلې باطل پرستۍ په وجه د الله لعنت شوی دی. ځکه هغوی کم ایمان وروړي. ای هغه خلکو چې کتاب درکړی شوی وو، اوس چې کم کتاب مونږ نازل کړی دی دا ومنئ، یعنی قرآن. دا د هغه کتاب تایید او تصدیق کوي کم چې ستاسو سره د اول نه موجود وو. په دې باندې ایمان وروړي مخکې د دې نه چې مونږ مخونه په بله توکو او شا طرف ته یې واوړو یا په هغوی باندې هغه شان لعنت وکړو لکه څنګه چې په صفت والاو باندې مونږ کړی وو. دا د مخونو ورانېدل هله کیږي چې هر کله یو انسان په ریښه باندې سنجیده رویه اختیار نه کړي. د دې دپاره د تمس ټکی استعمال شوی دی. تمس وی میټاولو ته، یعنی سترګې، پوزه او ټول اعضاء میټاول. مونږ له الله سترګې د حق لیدو دپاره راکړي دي
غوږونه اوریدلو لپاره راکړي دي، ژبه د خبرو لپاره، او پوزه د اکسیجن انهیل کولو لپاره راکړي ده چې سړی په ژوندۍ وي. چې سړی ژوندۍ نو الله د سوچ سمجھ کار کې دی شي چې کوم خلکو ته دا هر څه ملو شي او بیا هم د الله حکم ته توجه اونکي، د پویدو کوشش اونکي، نو هغه د لپاره خدا سزا بالکل برحق ده چې سی ورلور کړی وي هغه ورلوران کی او مخونه بالکل هوار کړی شي چې هیڅ په پاتې نشي. ځکه چې د دوی رویه خو هم داسې و چې د حق خبرې د لپاره یو سړی وډون کړ شي او مسلسل د لاپرواهۍ ثبوت ورکړي، نو اخره درجه ته ورسی چې د حق خبرې د لپاره یو سړی وډون کړ شي او مسلسل د لاپرواهۍ ثبوت ورکړي او اخره درجه ته ورسی، نو هیڅ شی په اثر نه کوي، نو داغه د لپاره بیا هم دغه انجام دی. او یاد لرئ چې د الله حکم خامخا جاری کیږي. الله خو بس یو شرک نه معاف کوي، د دې نه سوا نور چې څومره ګناهونه دي هغه چې چا د پاره خوښ شي نو معاف کوي. ومن یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. او د الله سره چې چا څوک شریک کړل نو هغه ډیر لوی دروغ جوړ کړل او ډیره سخته د ګناه خبره وکړه. شرک په کبیره ګناهونو کې د ټولو نه لوی ګناه ده. شرک سوي شرک د الله په ذات، صفات او په حقوق کې بل څوک شریک ګرځول ته وي. د په ذات کې شرک د سره بل څوک الہ منل، په صفاتو کې څنګه چې هغه اوري، ویني، قدرت لري، علم لري، همدغه شان بل چا سره هم شته که هغه د غیب علم لري، نو خو قبل د پیغمبر ولې نه وي دا ګڼل چې هغه هم دغه سه علم لري، دا د په صفاتو کې شرک شي. د په حقوقو کې د ټولو نه لوی حق عبادت دی، نو چې هر کله د چا بل چا په مخ کې سجده وکړي شي هغه کته چې زبر قبر وي دا هم شرک دی. یا چا بل چا ته دعا وکړي شي او خپل حاجتونه ورته مخامخ کړي شي چې هغه هم غیب دی او په خپل قدرت زما مدد کولی شي، دا ټول سيزونه په شرک شامل دي. نو فرمای الله خو بس یو شرک نه معاف کوي، د دې نه سوا نور چې څومره ګناهونه دي هغه چې د چا د پاره خوښ شي نو معاف کوي. او د الله سره چې چا څوک شریک کړل نو هغه ډیر لوی دروغ جوړ کړل او ډیره سخته د ګناه خبره وکړه. دا د شرک د تفصیلاتو بیانولو وخت نه دی، خو یو کیسټ شرک کیا ہے کې کافی تفصیل بیان کړی شوی دی چې کم کم سيزونه په شرک کې شامل دي چې زموږ په معاشره کې موجود دي. تاسو ګورئ چې ډیر سيزونه زموږ په معاشره کې د لا علم او د ناپوهه په وجه یو بل ته پکتو اختیار کړی شوی دي او د کوم طرف ته چې موږ توجه هم نکو او د پویدو کوشش هم نکو چې هغه څومره مهلک کې دي شي. موږ له پکار دي چې موږ د نور خلق دې طرف ته متوجه کو، ځکه چې د انسانانو خیرخواهی او ښېګړه هم پدې کې ده. یو ورکوټ پریزنټیشن دی چې تاسو ورته متوجه کول غواړو، دا یو د زبر قبر دی چې په هغه باندې خلک څه کوي. اصل کې خو موږ عام طور دغه ځایونو ته نزو نو چې الته سکیږي دینه سو خبر نوي. دا یو سیډي وا چې په هغه کې د یو اورس ریپورټینګ وو، په دې کې خلکو لټرلی سجدي کولې قبر ته. بندل یقین نه ورزي چې څوک وایي چې خلک قبر ته سجدي کوي، بندل خیال ورزي چې دا څنګه کې دی شي چې انسان دې په دې خبره نه پويږي چې سجده صرف د الله لپاره ده. چې بندې وګوري نو وخت په ودرېږي. نو پکار دا چې خلکو ته دا اوخیل شي چې زمونږ په مسلمانانو کې هم بعضي په داسې کارونو کې اخته دي او موږ سره هیڅ فکر نشته. د الله اټله فیصله ده چې هغه به شرک نه معاف کوي. په نورو حقوق الله او حقوق العباد کې چې څه کمې به شي شوي وي نو چې چاته ایو وړي نو هغه به معاف کی. خو د شرک معافي نشته. د دې لپاره موږ له خبرداري پکار ده. بیا فرمای دا هغه خلک هم لیدل چې د خپل ځان د پاکوالي غټه داوا کوي، حالانکه پاکواله خو چې الله چاته وغواړي هغه ته ورکوي او دا دوی ته چې پاکي نه ملاويږي نو په حقیقت کې په دوی باندې د ذره هم ظلم هم نکېږي. او خو ګوره دوی په الله باندې هم د دروغ تړلو نه منې کېږي او د دوی د ښکارا ګناګار کېدو د پاره بس دا یو ګناه کافی ده. آیات هغه خلک اونلیدل چې د کتاب د علم نه ورته څه حصہ ورکړي شوی ده او حال دا دی چې جبت او طاغوت مني. د جبت معنی ده بے اصله، بے حقیقته او بے فائدې سیز. په اسلام کې جادو، علم نجوم، فال نیول، منتر ټوټکې او وهمي او خیالي خبره لکه کپښو د مخه د تیر شو یا فلانې ستوري ښکار شو نو قسمت به خراب شي او کسبوګمې یا نور ګرهنه شو نو دا چل بو شي هغه چل بو شي. دا او دا ټول سيزونه په جبت کې راځي. نو ویل شوی دي چې د دې هیڅ حقیقت نشته. د ایمان بنیادی حصہ دا ده
چې ټول نفع او نقصان د الله په لاس کې دی. هر کار داغه په اذن کیږي. کاغه نه غواړي نو دا ټول دنیا تعالی نقصان نشي در رسوله، او کاغه وغواړي نو دا ټول دنیا تعالی فائدہ نشي در کوله. په هیڅ معاملې کې هم ځکه موږ د توهماتو او خرافاتو نه منې کړیو، ځکه چې دا سه د انسان صلاحیتونه زنګ شي چې تاسو یو کار کول هم شي نو د یری نه کوي، حالکه د یری اډو سه حقیقت نه وي. که څوک کینیډا ته لاړ شي نو الته په هیڅ بلډینګ کې هم فلور نمبر 13 هغه نه لیکي، نو حالکه چې د 14 نمبر چت باندې ته راشه نو اتوماتیکلی هغه د 14 نمبر شو. که څوک لیکي او کنه لیکي، خیال راځي چې دومره ترقی یافته خلک هم په داسې توهماتو کې مبتلا دي. دا حقیقت دی چې د دې تعلق تعلیم سره نه دی، د دې تعلق خو عقیده او ایمان سره دی. مسلمانان په توهماتو یقین نه ساتي ځکه پکې جرأت او بهادری وي، خو چې کم خلک تش په خوله مسلمانان وي او د الله کتاب سره په حقيقي مانو کې تعلق نه وي، نو د دې نتیجه دا شي چې اصل دین تیرورو شاته پاتې شي او توهمات د دین شکل اختیار کړي. آیتا هغه خلک اون لیدل چې د کتاب د علم نه ورته حصہ ورکړې شوی ده، او حال دا دی چې جبت او طاغوت مني، او د کافرانو په حق لوي چې د مؤمنانو نه خودوي زیات په صحیح لار دي. هم دغه څه خلک دي چې په هغه باندې الله لعنت کړي دي، او په چا چې الله لعنت وکي نو ته به دغه هیڅوک مددگار اونمومه. آیا په حکومت کې د دوی څه حصہ شته؟ کدا څه وی نو دوی به نور خلکو ته یو ماده پیسې هم نه ورکړي، یا بیا دوی د خلکو سره په دی وجه حسد کوي چې الله په هغه باندې خپل فضل ولې کړی دی. کدا خبره وي نو د دې نه دی هم خبر شي چې مونږ خدا ابراهیم علیه السلام اولاد ته کتاب او حکمت ورکړو او ملک عظیم لوی سلطنت هم ورکړو، خود هغه نه څه خلکو ایمان وروړو او څه خلکو ته مخ وړولو، او د مخ اړولو والو د پاره خو بس د دوزخ لمبې کافی دي. کوم خلکو چې زمونږ د آیتونو منلو نه انکار کړي دي، یقین لري چې هغه به مونږ هور ته ورسو، او هر کله چې د هغه د بدن سرمنه خوري نشي نو مونږ به ورته داغه په ځای نور سرمنه پیدا کو د پاره د دې چې د عذاب مزه وسکي. الله لوی قدرت لري او د خپل فیصلو په حکمت خپويږي. او کوم خلکو چې زمونږ آیتونه اومنل او نیک عملونه وکړل، هغه به مونږ داسې باغونو ته داخل کو چې لاندې به ولې بيږي، التبا همیشه اوسيږي، او پاکي بیبيانې به ورته ملو شي، او مونږ به په درنو سورو کې ساتو. اے مسلمانانو، الله تاسو ته حکم کوي چې امانتونه د امانت خاوندانو ته حواله کړئ، او کله چې د خلکو په منځ کې فیصله کوي نو په انصاف سره یې کوي. الله تاسو ته ډیر ښه نصیحت کوي، او دا یقیني ده چې الله هر څه اوري او هر څه ویني. یا ایها الذین آمنو، اے هغه خلکو چې ایمان امروړه دي، حکم اومنئ د الله او حکم اومنئ د رسول، او د هغه خلکو حکم اومنئ چې څوک په تاسو کې حاکمان وي، یعنی په مختلف انتظامی حیثیتونو دي تاسو مشران وي، او صرف په انتظامی نه بلکې په دینی، مذهبي او په نور معاملو کې دي په تاسو کې ذمہوار خلک وي. که هغه عدالتي سربراوي یا د قبيلو، محلو یا د کلو مشران یا سردار یا مذهبي شیخان، سیاسي رهنمایي کول والا وي. په اسلام کې یو نظم او ضبط قائم کړی شوی دی چې هر څه دې په اورګنایز طریقې وي، هپ هازارد دی نه وي. یو سړی دی د معاملو ذمہوار وي او نور مرګري دي داغه خبره مني، خو کدی د الله د نافرمانه حکم وکي نو بیا دې نه مني. څومره خشته اصول دي چې زموږ دین موږ لرا کړی دي چې څومره هم دروغ او اختلافات کم چې د دین او د دنیا په لار کې حایل دي داغه جړې بالکل وستې دي. خو افسوس چې مسلمانانو دا سبق هیر کړی دي. تاسو وګورئ چې په جماعت کې چې کم 15 وخته کیږي پاغه کې دا تربیت دی، یو امام وي باقی مقتدیان وي. خو افسوس چې د تکبر په وجه هر سړی د لیډر جوړېدو خواهشمند دی، چا پسې اتلو ته تیار نه دی، امیر جوړېدو ته تیار دی، مامور یا متی کېدل ورته ګران دي. خو قرآن پاک چې کوم سیستم مونږ ته خولې دی هغه هم زمونږ د فائدې لپاره دی. دا هم یاد لرئ سید القوم خادمهم، چې د قوم سردار د قوم خادم وي. څومره چې د یو سړي ذمہواری ډیره وي دومره به ته تاسو هم زیات کیږي. دا ما خبره ده چې چاته ستاسو په مقابله کې یو څه زیات ملو شي نو داغه تمنا مکوي. مونږ له خو آخرت کې اجر پکار دی کنه، او التباجر د کوشش مطابق وي. په دنیا کې چې چاته سرتبه ملاو هم شي خو په آخرت کې به د اخلاص او کوشش کوي شي. بیا که تاسو په منځ کې پس خبره جګړه راشي، او دا بالکل یو قدرتی امر دی چې چرته سلور کسان رايوځي شي الته به ضرور اختلاف رائے وي،
الله هر چاله مختلف سوچ ورکړی دی، د هر چا د پوهې درجه بدله ده. څنګه چې په 15 وانو ګوتو کې فرق دی، همدغه شان چې 15 کسان رايوځای شي خو سوچ به یو نه وي، په دوی کې بسنه سه اختلاف وي. اصل کې د اختلاف په وجه کارونو ته وسعت ملاويږي. خو خبره مخه ته راشي کدا په مثبت طریقې واغشتل شي، خو که اختلاف د حد نه زیات شي او خبره فرقواریت او ګروبندۍ ته ورسی، نو په داسې صورت کې فیصله د الله او رسول صلی الله علیه وسلم ته وړل پکار دي. قرآن او سنت د تعلیم پر رڼا کې کول پکار دي. دریم کس ته د اختیار نه دی ورکړی شوی، بلکې قرآن او سنت، الله او رسول. څومره هم چې عالمان دي که فقها یا لیډران، دا ټول د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم تابع دي. که تاسو واقعي په الله او په ورځ د آخرت ایمان لرئ، هم دا صحیح طریقه ده او د انجام په اعتبار سره هم بهتره ده. اے نبی صلی الله علیه وسلم، تا اونلیدل هغه خلک چې داوا دا کوي چې مونږه ایمان وروړی دی په هغه کتاب باندې چې پتا نازل کړی شوی دی او په هغه کتابونو باندې چې ستانه مخکې نازل شوی وو، خو غواړي دا چې خپل معاملې د فیصلې کولو لپاره طاغوت ته وړاندې کړي، حالکه هغه ته دا حکم شوی وو چې طاغوت سره کفر وکړي. طاغوت د دین په مقابله کې هغه سرکشه قوت دی کوم چې د الله د حکم او د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقو نه خلق منې کوي، یعنی الله او رسول او دین په مقابله کې سرکشه قوت. شیطان دا غواړي چې دوی د نیغې لارې نه ډیر لري بوزي، او هر کله چې ورته وویل شي چې هغه سیز لراشي چې الله نازل کړی دی او رسول لراشي، نو ته وینې چې دا منافقان استا طرف ته دراتلونه ځان بچ کړي. دا اشاره ده د هغه يهودي لیډرانو طرف ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابله کې بڑای یا برابري غوښتله، او منافقانو په خپل بعض معاملو کې فیصله د رسول صلی الله علیه وسلم په ځای د دې يهوديانو طرف ته وړل غوښتله. بیا هغه وخت سهال وی کله چې د دوی د خپل لاسونو مصیبت په دوی راشي، هغه وخت دوی تعالی راضي او قسمونه خوري او وی چې په الله دې قسم وی مونږ خو صرف اخیګړه غوښتله او دام نیت وو چې د دوه ډلو په منځ کې پس طریقه موافقت پیدا شي. سچې د دوی په زړونو کې دي هغه الله ته معلوم دي. ته د دوی مخه لمه ورځه، دوی پوي کا او داسې نصیحت ورته کوه چې زړونو ته کوشي. د ډیر لوی مجرم د پاره هم اسلام دا طریقه خي چې ته ډیر ښه نصیحت ورته وکا او په خبره پوي کا. خو موږ داسې نه کوو. که زموږ خبره څوک نه مني یا زموږ د مرزه خلاف کار کوي، نو موږ وایو چې زه پرېږدی. پرې خودل پکار نه دي، بلکې په محبت او په اخلاص پویول پکار دي. ولې چې الدین النصیحه، دین سراسر د خیرخواهی نوم دی. دین نفرت نه خي، دین ښېګړه خي. د دغه انسان په ځای خپل ځان واخلئ، کدی گمراه کیږي او تاسو یې پرېږدئ، نو دی به د جهنم د اور حصه شي. که تاسو د ځان لپاره دا خبره نه خوښوئ، نو د بل لپاره څنګه خوښول شي؟ دوی ته وایا مونږ چې هر یو رسول را لېږلی دی، نو د دې لپاره را لېږلی دی چې د الله په حکم سره داغه اطاعت وکړي شي. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ډیره د حیرت خبره ده چې بعض خلک قرآن خو مني، خو د الله د رسول د تعلیماتو نه انکار کوي. حالکه هم الله دا فرمایي مونږ چې هر یو رسول را لېږلی دی، نو د دې لپاره را لېږلی دی چې د الله په حکم سره داغه اطاعت وکړي شي. که دوی داسې کار کړی وي چې کم وخت په ځانونو باندې زیاتې کړی وو او تعالی راغلی وو او د الله نه معافي غوښتلې وي او رسول هم د دوی لپاره د معافي درخواست کړی وي، نو یقینا چې الله به بخل والا او رحم کول والا منتلی وو. نه اے محمد صلی الله علیه وسلم، ستا پر رب مې د قسم وي چې دوی تر هغه اډو مؤمنان کې دی نشي تر څو چې دوی په خپل اختلافاتو کې تا فیصله کول والا اون مني، او بیا چې ته څه فیصله وکې په هغه باندې په خپل زړونو کې ستنګي رانولي. یعنی ستاسو اطاعت خود ایمان حصہ ده. فلا وربک، ستا د رب مې د قسم وي چې هغه اډو مؤمنان کې دی نشي تر څو چې ستاسو صلی الله علیه وسلم فیصله قبول نه کړي، او بیا چې ته څه فیصله وکې په هغه باندې په خپل زړونو کې ستنګي رانولي، بلکې پورا یې اومني.